بسم الله الرحمن الرحيم. وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوي العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات إلى آخره. وړاندې بیان وکړو چې د علم حقیقت څه شی دی، څومره مقدار علم په انسان باندې فرض دی، دا غي بیان شو. اوس بیان درته کوي چې د علم فضیلت څه شی دی، د علم په شرف باندې تاسو ته څه خبرې کوي او وایي چې شرافت د علم چې دی نو دا پچا باندې پټ نه دی، دا د چا نه مخفي نه دی، ځکه دا علم خاص دی تر انسان پورې او انسانیت پورې. که انسان دی او دا انسان اشرف المخلوقات دی نو دا د علم په وجه باندې، ځکه چې د دې علم نه سوا ډیر خصلتونه داسې دي چې پاغه کې انسان او حیوان دواړه شریک دي. دا انسانیت چې انسانیت دی نو دا په علم باندې دی. د دې علم نه سوا ډیر صفات دي چې هغه په انسان کې مشته او هغه په حیواناتو کې مشته، لکه شجاعت، بہادری، جرأت، دا په انسان کې مشته، خو د انسان نه سوا دا پس مری کې مشته، په پړانګ کې مشته. قوت ته موږ وګورو، قوت ته وکړئ شي نو دا انسان چې انسان دی نو دا په قوت باندې انسان نه دی، ځکه قوت چې د طاقت نو دا په غوا میخه کې او سنډا کې د انسان نه زیات وي، په هتی کې د انسان نه زیات وي. نو کدا انسانیت په قوت باندې شي نو بیا به هتی غټ انسان وي، سنډا به بیا زمونږ نم غټ انسان وي. دغه رنګ سخاوت په سخاوت باندې هم چې کوم دی انسانیت نه دی. کچرته په سخاوت باندې انسانیت شي نو په بعض زناورو کې دا ماده ډیره زیاته مونږ شي، خپل نخري بل باندې خوروي. لکه چرګ تو ګوري چې کلم د خوراک کوي کور کې چرګانې ورسره نو دی هغه ته आवाज کوي او هغه تاشیز پرېګري باغی باندې خوروي. باز تو ګوري انسان چې کله د مخت ورګي نو خسته شي شکار کې او مالک ته بیا وروړي. شفقت وغیرہ په زناورو کې د انسان نه شفقت زیات مونږ دی، په خپل اولاد او بچو باندې شفقت زیات کوي. غرض دا دی چې دا انسانیت چې دی نو دا په شجاعت باندې، جرأت باندې، قوت باندې، جود باندې، شفقت باندې د انسانیت نه دی. اوس که په ډیر خوراک باندې انسان وي د دام ډیر خوراک به د غوا او د میخ او سندانه بل سوکي، نو په خوراک باندې انسان نه دی. که یو انسان و چې په خبرو کولو سره نو توتیم خبرې کوي او خاروم خبرې کوي د انسانان شو، په خبرو کولو سره انسان نه دی. کته و چې په الوتو سره نو مرغان ټول الوزي، که انسان په جیاز کې الوزي نو مرغه په خپل پرو باندې الوزي، نو په دې سره انسان نه دی. که یو انسان و چې په خیس باندې نو ډیر حیوانات داسې شته چې په شکل او صورت کې الله د انسان نه خسته پیدا کړی دي. د سترګو خیس په حیواناتو کې دار چا نه زیات چې دینو په سو کې دی، سوا خرګوش الله ولا خسته سترګې ور کړی. او بیا چې سپینه سو وینو علما لیکي د آداب کتابونو کې شاید چې تاسو له بیا مخ کې راشي د دې سپینې سترګې چې دینو دا پټولو حیواناتو کې خسته سترګې دي. نو مطلب دا دی
چې په دې شذونو باندې انسانيت نه دی. انسانيت چې الله تعالی غوړه کړې دی په دې ټول مخلوق باندې او انسان اشرف المخلوقات ګرځولې دی، نو دا د علم په وجه باندې. او چې کله علم انسان ته ملو شو، نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړ چې آدم علی السلام ته سجده وکړي. اول د آدم علی السلام بهتري او برتري ظاهره کړه په فرشتو باندې، وعلم آدم الاسماء كلها. تاسو آیات کریمه مخکې لسته اوله سپاره کې فقال انبئوني باسماء هؤلاء. فرشتو ته بیا وړاندې کړیو هغه مسمیات دي اشیاء. فرشتو ته دغه علم نو، آدم علی السلام ته علم، نو الله فرشتو ته حکم وکړ چې زما آدم علی السلام ته سجده وکړي. نو ګوري دغه شرف د علم دی. ته دغه علم په وجه باندې الله تعالی انسان ته اشرف المخلوقات ویل دي او انسان په دې ټول عالم باندې غوړه پیدا کړي. نو دغه شرف د علم دی چې دا علم د انسان نه لري کړل شي. نبیا العوام کل انعام، عام انسانان داسې دي لکه د زناورو په شان کتاب لیکي، بل هم اضل، بلکې د زناورو نم بعضی گمراه دي، د زناورو نم بعض انسانان ورتیر دي. وشرف العلم، شرف د علم چې دی لا يخفى، دا پټ نه دی، علی احد په هیڅ چا باندې، اذ هو زکه دا شرف او شرافت د علم چې دی المختص، دا خاص دی بالانسانیت، په انسانیت پوری، بل چاته الله دا شرف نه ور کوي. لئن جميع الخصال، زکه تمام خصلتونه چې دي د انسان کې سوی العلم، سوا د علمنا، یشترکون مشترک دي فيها په دې خصلتونو کې الانسان، انسان سره، وسائر الحيوانات، ټول حیوانات انسان سره په دغه تمام خصلتونو کې مشترک دي تمام حیوانات. او بعضی سيزونه کې د انسان نه تکړه دي، زیات دي په قوت کې حیوان د انسان نه زیات دي، په منډه کې د حیوان د انسان نه زیات دي، د پوزي په بوی کې د حیوان د انسان نه زیات دي. سپې د پوزي بوی باندې ګوره ورځ مخکې یو کار شوی دی، بوی پسې بیا روان شي، عاشیز معلومي، اغل معلومي. نو دې کې د انسان نه زیات دي. دا غرنګ د سترګو په نظر کې د انسان د شپې په تیاره کې نظر نه لګي، د سپي او د پښو نظر په تیاره کې هم لګي. نو په دې بعض شذونو کې خدا حیوان د انسان نه بهتر دی، خداغه باوجود هم انسان اشرف المخلوقات تداولی، ځکه چې انسان خاص دی د پاره د علم او د معرفت د الله، او حیوان کې دغه شیز نشته دی. نو په دې وجه انسان چې کم دی افضل شو د حیوان نه. نو دې درته وایي یشترکو فیها الانسان، چې شریک دی په دغه خصلتونو کې انسان، وسائر الحيوانات، او ټول زناور، کشجاعت لک بهادرتیا، والجرأت او جرأت شو زلورتوب، والقوه او قوت شو، والجود او سخاء، والشفقه او شفقت، وغير ذلك وغيرها، او غیر د دین نور چې کوم دي سوی العلم، سوا د علمنا. په دې نور تمام خصلتونو کې دا زناور د انسان سره شریک وي، خو سوا د علمنا. وبه په دې علم سره اظهر الله تعالی، ظاهر کړی دی الله تعالی فضل آدم علیه السلام، فضل د آدم علیه السلام علی الملائکه، په فرشتو باندې، وامرهم، او امر کړو الله فرشتو ته بالسجود، په سجدي کول سره له آدم علیه السلام ته. وانما خبر دادا شرف العلم، شرافت د علم چې دی لکونه د وجد دینه چې دا وسیله دا وسیله ده الى التقوى، تقوا ته، التي اغه تقوا يستحق بها المرء، چې مستحق ګرځيږي په دې سره انسان الکرامت، د عزت عند الله، په نزد الله باندې. نو دا علم چې دی دا یو وسیله او ذریعہ د پاره د تقوا ده، او تقوا هغه عمل دی چې د الله په نزد انسان عزتمن ګرځي. والسعادت الابدیه، او انسان ته سعادت نیکبختی ملاویږي، الابدیه همیش د پاره. بس دې دې پوری. وشرف العلم، شرافت د علم چې دی لا يخفى على احد، دا پټ نه دی په هیڅ چا باندې، اذ هو المختص، ذکر چې خاص دی د علم بالانسانیت، په انسانیت پوری. لان جميع الخصال، تمام خصلتونه چې دي سوی العلم، سوا د علمنا، یشترکو شریک دی فيها په تمام خصلتونو کې الانسان، او انسان، وسائر الحيوانات، او ټول حیوانات په کې شریک دي. کشجاعت لک بهادرتیا شجاعت شو، والجرأت جرأت شو، والقوه قوت شو، والجود سخا شو،
وشفقت او مهرباني او شفقت شو وغيرها او بغیر د دین نور خصلتونه سوی العلم سوا د علم نه چې څومره خصلتونه دي انسان او حیوان پکې شریک دي وبه او په دې سره او په دې علم سره اظهر الله تعالی ظاهر کړی دی الله تعالی فضل آدم فضیلت د آدم علی السلام علی الملائکه و فرشتو باندې و امرهم او امر کړو الله تعالی فرشتو ته بالسجود پسجدی کول سلام له دی آدم علی السلام ته وانما خبر دادا شرف العلم شرافت د علم چې دی لکونه د دی وجنه دی چې وسیله د علم دا وسیله او ذریعہ ده الى التقوا تقوا ته التي اغه تقوا يستحق بها المرء چې مستحق ګرځيږي په سبب د دې تقوا سره بندا کرامتن د عزت عند الله پنځ الله تعالی والسعادت او د علم په وجبان انسان ته سعادت ملاويږي هغه سعادت او نیک بختی چې دا الابدیت چې همیشه د پاره دا او ورته انسان ته ملاويږي بس ته دې پوره